دنیا مثال امام غزالی رحم الله پیش کوي وایي د دنیا مثال دا رقم دی یو بادشاه دی دا یو ډېر ښایسته غټ باغ جوړ کړی دا باغ پر میوه راغی مڼې پکښې دا بادشاه دې خپل یا خرماوې پکښې دا بادشاه یو مزدور ته وایي چې دا ټوکري واخله د باغ کې چې تر ټولو اعلی او ښه خرما د هغه راجمع راوړه دی چې په باغ راننوتې یوې خرما ته ته ودرېد مخکې به د دې لاس ښیي بلې خرما ته لاس وروغځي یا دا نه شي کوم مخ ته به مابینځ کې نو د دې لاس خرما بلې ته لاس وروغځي بلې اخر در باغ ووتې باچا به ورته وایي چې دوباره به بیا باغ ته نه راګرځي بس دغه ځای چې روان شو هغه ځای پر عمده او بهترینې خرماوې ما ته راوړه دوباره به نه ورګرځي دی چې در باغ ووتې خالي ټوکوي اوس خو باچا ورته وایي چې دوباره به بیا نه راځي ډېر ناامیده شو چې خدای اوس باچا ته څه وایي دی وایي د باچا مثال الله تبارک وتعالی دی د باغ مثال دنیا ده د باغ مثال دنیا ده د دغه ټوکري مثال د ده عملنامه ده په لاس الله ورکړې ده ورچوئ شي دی نن نه سبا نن نه سبا نن نه سبا نن نه سبا اخر د دنیا د باغ دغسې وچ واوسي اخرت ته هېڅ یې ونسي لهذا پکار ده که چیرې انسان په زړه کې د آخرت خوب پیدا سي زما په خدای قسم وي که یوه ذره هم د الله د امر خلاف کار وکړي زموږ ستاسو په علاقې کې رقم رقم اعمال روان دي دا داسې اعمال دي چې سړی دا وایي چې دې کسان ګسه د آخرت باس اورېدلی دي که نه دي اورېدلی آخرت باندې ایمان نه دي که نه داسې کسه صریح سود روان دي په دې علاقه کې یوه هفته در مخه ماته دوه کسان راغلي نوم به یې نه اخلم وایي مفتي صاحب ډېر سخت درڅه شرمېږم دونې شرمېږم بالا نه شرمېږم سړی څه شي دی وایم څه شي دی پېښه څه ده وایي ما دا سړي ته 28 که 10 لک روپۍ ورکړې د چرس په راجر چرسو تاوان وکړي نیمۍ پاته بیا ویل چې دا به واړو پلانکي علاقې ته به یوسو ته یې څه پیسې لره پیدا کړه ته یې څه پیسې لره پیدا کړه زه ولاړم یو چا ته مې وویل چې 6 لک روپۍ راکړه هغه وایي څنګه غواړې ول ما ورته د میاشت په لک روپۍ راکړه دا خبر دی چابک ځان تېر کړي وایم څنګه وایي 6 لک روپۍ مې د میاشت په لک ځینې واخیستې وایم په معاملات ځینې واخیستې وایي یا په کور مې ځینې ما ته شرم نه لرې دومره تبلیغي سړی د خدای ته نه بیرېږي بیا نو دا مقدس پاک ځای ته را روان یاست د کتابو خونې ته را روان یاست بیا مسله پشتې ولاړېږي خبیثان دا حدیث دی کل قرض جر نفعا فهو ربا هر چا چې پور چا ته ورکړي پر هغه پور باندې یې ګټه پر واخیسته دا سود دی او د سود ادنا ګناه دا ده لکه سړی چې په پاک ځای کې د خپلې مور سره زنا کوي نعوذ بالله دا څومره په حقیقت شو او در ټولو غټ ته خدای عذاب ته چې دعوت ورکوي سود دی دا باید دا ټول علاقې والا حق لري چې دا خلک د ملکه وشي سواخ دا سود خاره دا څومره په دا علاقه کې دی لنګۍ به یې تړلي ږیرې به پرېښي پر اول صف کې به ولاړې دا خلک به دا منافق حضرت عمر رضی الله عنه دا دی همیشه په دا کسو کې به روان یو وخت د سهار وخت دی په هغه زمانه کې ګیټونه وو دا شی نه یو پرده به پرې کوره دلته د دوو انسانانو غږ دی حضرت عمر رضی الله عنه غږ ونیو یوه ښځه ورته وایي وایي زویه په دې شیدو اوبه ګډې کړه چې ډېرې شي بل ورته وایي چې نه امیر المؤمنین پرون نوړمه ورځ حکم کړی دی چې د آینده څخه به په شیدو اوبه نه ګډېږي دا ورته وایي امیر المؤمنین به اوس په خواږه خوب دی ته څنګه امیر المؤمنین چیرې دی هغه نجلۍ چې د دې لور وه هغه ډېر ځیرکه وه هغه ورته وایي که امیر المؤمنین نشته آیا د امیر المؤمنین رب هم بیده دی مور یې خاموش امیر المؤمنین چې کله سهار سه دا کور په لټنه یې وکړه راغله دغه نجلۍ و خپل لور ته وغوښتل د دې نه بیا الله پاک جل جلاله کوم کسان پیدا کړه الله خوف وکړ کله چې تا ته نفس وایي دا وکړه ته ورته الله باندې وینې کې مې نه وي دی که چیرې د الله یاد د آخرت فکر دا زموږ وزړو ته وولېدی بس کامیابه کامیاب او د آخرت لپاره یو عام امت یو زموږ امت دی دا ډېر نیکبخته امت دی ګورې زه همیشه د ځوانانو ته وایم د خدای وورئ د خپل نبي صلی الله تعالی علیه وسلم باندې 100 وارې خو درود ووایاست وفا خو دا ده
هغه نبی حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به د شپې د تهجد وخت سو د ده د سینې څخه به داسې اواز وتی لکه کټو چې پر جوش راسي او د خولې څخه به دا الفاظ وتل امتي 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 ای الله زما امت زما امت دا ټوله ژیره مبارکه به په اوښکو باندې لنده خسته نن امت ته خپل نبي سره کومه وفا کړې ده ته یو وار درود شریف ویل ته تیار نه یو ختم ته تیار نه لیکن هغه نبي 1400 کاله مخکې ستا دپاره ژړل الله ته 1400 عایشه رضی الله عنها وایي نبي علیه الصلatu وسلام یو وخت ماته دعا وکړه عایشه وایي زه د خوشحالي داسې راوغورځېدم نبي علیه السلام ورته وایي ډېر خوشحاله سوې هغه ورته وایي ډېر خوشحاله سوې وایي عایشه دا څو وار دي چې زه تا ته دا دعا کوم وایي دغه اول وار دی وایي عایشې دا زه خپل امت ته په ورځ کې 15 وارې دا دعا کوم هی بدبخت امت نن امت په سود اخته دی نن امت په زنا اخته دی نن امت د رسول الله پر مخالفت باندې اخته دی نن د ټولو عمومي سنتو مخالفت شروع دی بیا به کوم جواب وکړو د قیامت ورځ سخته ورځ لمر به پر یوه نیزه ولاړې د انسانانو به موجونه وي موج در موج به را روان وي موج در موج به د انسانان وي ټول به سره جمع سي یو در بل به په سخت حالات کې یو به در دا ځای په خولو کې ډوب بل به در زنګانه ډوبي بل به در نامه ډوبي بل به دا نارې چغې حال وي بد حال وي د الله د تجلیا حال وي او لمر به را شوه سوی وي دا انسانان د آدم علیه السلام وسلام د پیدایش څخه در قیامته پورې څومره انسانان دا به ټول ایله سره ډېر ښه حالات دی ډېر ښه حالات د خدای روی وګورئ د هغه ژوند په وجه باندې هغه مه خرابوئ د دې نبي علیه السلام شکریه موږ نه سره کوئ